السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور حسن شهید. یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. خو ملګرو چېرته تاسو هم غواړئ چې د فیسبوک بایو په خپل نوم باندې زبردسته جوړه کړئ، مطلب که زه دلته ولیکم حسن، بیا سمپل که زه په جنریټ باندې کلیک کوم نو تاسو ته ښکاري څومره زیات ډیزاینونو کې زما نوم راغللو او څومره په زبردست ډیزاین کې ولیکلی شو. نو که تاسو غواړئ چې ځان له د خپل نوم یو زبردسته بایو جوړه کړئ یا یو چاته ښایسته ډیزاین کې کمنټس وکړئ یا دغه شان چاته په یو ښایسته ډیزاین کې میسیجونه وکړئ، نو د په نن ویډیو کې به زه تاسو ته دغه درکړم چې دا به تاسو څنګه کوئ. په نن ویډیو کې تاسو لپاره ما یو داسې اپلیکیشن راوړی چې په دې کې تاسو کوم لیکل کوئ نو هغه به تاسو له ډېر زیات زبردست ډیزاینونو ته اړئ. نو دا به تاسو څنګه کوئ دغه ټوله طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایم. له دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. نو پښه په تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دې اپلیکیشن په مدد سره به تاسو دغه ښایسته لیکلو کې چې کوم ډیزاینونه کېږي دا به تاسو کوئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته ډسکرپشن کې میلاوي شي او فیسبوک کې به د ویډیو د پاسه یا لاندې کمنټ کې تاسو ته لینک میلاوي شي. سمپل همدغه ځای تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولای شئ. کله چې هم تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ بیا به څه وکړئ، سمپل دا اپلیکیشن به دغه رقم اوپن کړئ. دلته بره تاسو له یو آپشن درکړی په دې کې به سمپل تاسو لیکل کوئ. تاسو ته ښکاري دلته به تاسو لیکل کوئ، بیا به تاسو څه کوئ دلته به لاندې په جنریټ باندې کلیک کوئ نو هغه لیکل به تاسو دلته جنریټ کېږي او هغې نه به دغه زبردست ډیزاینونه جوړېږي. نو دا به تاسو څنګه کوئ، سمپل که زه دلته بره لیکل وکړم تاسو هر یو لیکل دلته کولی شئ. مطلب که زه دلته ولیکم چې سلام، تاسو ته ښکاري هر تاسو کمنټس هم لیکلی شئ، هر ټایپ ولې لیکل چې کوم دی تاسو کولی شئ. سلام څنګه یې، مطلب که زه دلته دا ولیکم چاته ښکلي ډیزاین کې یو میسج کوم او بیا په جنریټ باندې کلیک کوم نو تاسو ته ښکاري په څومره ډیزاینونو کې دلته لاندې دغه لیکل رال. بیا به دا زه یو چاته سینډ کوم څنګه تاسو ته ښکاري څومره زبردست ډیزاینونه دي. نه د تاسو له کاپي نشان درکړلی، تاسو به څه کوئ، سمپل دا به دې ځای کې نه کاپي کوئ. کله چې هم دا تاسو کاپي کوئ او بیا تاسو ته ښکاري دا اوس کاپیډ شو او بیا تاسو لاړ شئ واتساپ ته یا دغه شان مسنجر ته، نو تاسو به هلته دباو کلیک واخلئ، تاسو له به پیسټ آپشن درکړي دا تاسو هلته پیسټ کوئ او بیا به سینډ کوئ. نو ټول ملګري به تر ډېر زیات حیران وي چې تاسو دومره په زبردست ډیزاین کې موږ ته لیکل څنګه کوئ. یا که تاسو دلته د فیسبوک دپاره بایو جوړول غواړئ د خپل نوم یا هر څیز دلته ولیکم مطلب حسن شاهد او بیا په جنریټ باندې کلیک کوم تاسو ته ښکاري په څومره زبردست ډیزاینونو کې زما نوم راغی او بیا دا زه سمپل کاپي کولی شم په خپل فیسبوک بایو کې یا په هر ځای کې زه خپل نوم چې کوم دا پیسټ کولی شم ډېر زیات په زبردست ډیزاین کې. خو ملګرو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې خپل نوم یا یو چاته کمنټس یو چاته میسج په ښایسته ډیزاین کې ولیکئ. که تاسو دا ویډیو خوښوي دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.